بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، تاسو ګورئ افغان آنلاین او زه یم ستاسو کوربه سید عدنان شاه. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. امید لرم چې تاسو ښه روغ جوړ او د ژوند نه به ښه ډېر مزې اخلئ. همیشه هم کوشش وي چې پروګرام کې هغه ښاغلي، هغه نومیالي او د ژوند د مختلف شعبو سره هغه ښاغلي چې دغه معاشره یا چې کوم نن د دې خاورې د دې وطن په ترقۍ کې د هغوی څه ناڅه کردار وي. نن هم چې کوم دن د پښتونخوا خاورې یو داسې علالي بچي سره ناست یو چې کوم خپل انویسټمنټ، خپل کار روزګار، خپله پیسه ټوله چې کوم دن په پښتونخوا کې لګوي او د پښتونخوا په ترقۍ، د پښتونخوا د خاورې په ترقۍ کې د هغوی یو مهم کردار دی. د یو سماجي شخصیت هم دی او ورسره چې کوم نن سیاسي وابستګي هم لري. خو مونږ نن چې کوم د دوی په ژوند، په دوی په کار زیار باندې به خبرې اترې کوو. همیشه زموږ ځوانان چې کوم نن په خپل یو داسې مقام کې فریز سي، په هغه مقام کې چې کوم نن همت بیلي، حوصله بیلي او بیا چې کوم نن ناامیده شي. خو په هر ژوند کې داسې هغه خلک، هغه ښاغلي مرکه کول زموږ مقصد هم وي چې په ژوند کې، په دې معاشره کې هغه خلک چې هغوی ځان خپله جوړ کړی دی، مطلب چې هغوی سیلف میډ دي په انګریزۍ کې ورته. بهر نن هم مونږ چې کوم نن شاهجان افریدي صاحب سره ناست یو او شاهجان افریدي صاحب چې کوم نن هم په هغه خلکو کې دی، په هغه یوت، په هغه ځوانانو کې دی چې خپل ځان یې خپله جوړ کړی دی، په خپلو خپو یې ټول دا ګټې وټې کړي دي او نن چې کوم نن په یو مقام، په یو چوکۍ باندې ناست دی او په دې خاورې ته او د دنیا چې کوم په دې صوبه کې چې کوم د دنیا بېروزګاره خلک دي، هغوی کې زیاترو ته چې کوم نن روزګار د دوی د وجې ملاو دی. هغوی سره به نن د هغوی په پوره په دې جرني، په دې پړاو باندې به پوره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دي؟ خیر دی؟ بالکل جي، مهرباني. حالات ښه دي؟ شکریه ادا کوم تاسو موږ د ټایم راکړل. مننه، خوشحاله اوسئ. کور مده که جن سودا راته وایي چې بنیادي د کوم ځای سره تعلق ساتئ، وابستګي په کوم ځای سره ده؟ زه خو بیسیکلي د باړې تحصیل یم، ضلع خیبر. په هغه کې یوه پسمنده علاقه وه چې بازګاډه به ته وایي. یو کلی دی چې په هغه کې زه د هغې اوسېدونکی یم. سمه ده جي. تعلیمي هلې ځلې مو چېرته رسولي دي؟ کوم ځای نه مو تعلیمونه ترلاسه کړي دي؟ ما خو تعلیم د خپل کلي سکول نه کړی. پرایمري سکول خونه زیارت نه ما پنځم پر سبق ولو، بیا د ګورنمنټ های سکول کې مرخیله ټر نه ما میټرک وکړلو. د هغې نه بس د باړې کالج، کوي کالج نه ما 12 وکړو. مخکې پېښور یونیورسټي نه ما بي اې وکړه. هغې نه مخکې ما ایم اې پښتو کوله، خو هغه ما جاري وساتله. د هغې نه بعد بیا بهر ملک ته لاړم. نو هغه رانه تعلیم په نیمه کې پاتې شو. تقریبا چې زه دا ووایم او په ایجوکیشن کې ما د علامه اقبال یونیورسټي نه بیا خپل تعلیم جاري وساتله. صحیح. دا راته وایي چې تعلیم مخکې جاري ساتل دا ستاسو خپله شوق و که نه د والدین د طرف نه بای فورس؟ مونږ علاقه چې کومه ده په تعلیم کې ډېره پسمنده وه په هغه ټایم کې. نو چې کله ما میټرک وکړو، ما ته خواهش و چې زه په خپله علاقه کې دستي څه کار وکړم. نو په 2001 کې 26 اګست باندې ما په خپله علاقه کې یو سکول جوړ کړلو. هلته کې خلک تعلیم یافتان وو، استادان نه میلاوېدل. نو ما ورته 2 ټیچران چترال نه راوستل. نو ما خپل هم تعلیم کولو، ما به د کوم په ماشومان هم تعلیم کولو. نن هغه ماشومان د الله تعالی فضل دی چې څوک ماته ډاکټر په شکل کې، د انجینیر په شکل کې میلاویږي یا په غټو عهدو باندې دي. نو ما به خپل هم تعلیم کولو، ډېر په مشکلاتو باندې، په غربت کې، په تکلیف کې. ورسره به ما په نور ماشومان هم تعلیم کوله. نو ما خپل تعلیم هم روان و، د ماشومان هم روان و. چې د ما تعلیم ختمېدو په دې ټایم پورې هغه سټوډنټ زما سره راورسېدل. څوک میډیکل ته لاړل، څوک انجینیرنګ ته لاړل. چونکې ما په ګورنمنټ سکول کې سابق ویلی دی. په هغه علاقه کې تعلیمي هغه ډېر کمزوری و په هغه وخت کې. بیا د هغې نه پس په قبایلي سیمه کې ډېر زیات مشکلات راغلل چې په هغه کې تعلیم ساتل مشکل نه ناممکن و. خو هغې باوجود ما سکول نه یې بند کړی. تر نن ورځ پورې موږ هغه تعلیمي سرګرمۍ دغه سکول روانې دي او ماشومان د الله تعالی فضل دی چې مخکې ځي ته. موږ ډېر کوشش وکړو چې په خلکو کې اویرنس راشي، موږ خلک دې ته جوړ کړو چې خلک تعلیم وکړي. صحیح. دا راته وایي چې مطلب وړوکوالي کې ستاسو کوم طرف ته رجحان زیات و، کوم طرف ته مایله زیات وي، څه به مو کول تعلیم سره؟ اول دا و چې ما کله میټرک وکړو نو ما په کلي کې پرایویټ سکول جوړ کړ، ځکه چې زموږ په علاقه کې سکول نه و. نو اولنی کار ما سکول وکړو. د هغې نه بعد بیا ما دا کار کولو چې فرسټ ټایم زه سکول ته تلم، بیا به کالج ته تلم. سیکنډ ټایم باندې ما دا سوچ و چې چونکې یو طرف ته کور مسله ده، یو طرف ما تعلیم دی، بل طرف ما سکول کلیو کړی دی. نو د هغې لپاره به ما دا سوچ کولو چې زه بزنس شروع کړم. د هغه بزنس په حوالې سره ما یو ځل کنسټرکشن کې لاس واچولو چې زه کنسټرکشن وکړم. یو کال دوه مې وکړو. د هغې نه بعد بیا داسې کار وشولو چې زه ګورنمنټ نوکارۍ ته لاړم. خو ما چې ګورنمنټ نوکاري مې وکړه هلته څه نو بیا مې پرېښوده. نو زه واپس بیا راغلم بزنس ته. ما لکه اولنی سټارټ دا و چې یو دوکان مې و کتابونو.
په علاقه کې. بیا مې هغه نه پس د لاهور نه لږ کاروبار شروع کړلو. بیا نه پس بیا زه واپس راغلم پراپرټي بزنس لا ما مارکیټینګ کولو. ما باډې بازار کې سروې وکړه. باډې بازار کې په هغه ټایم کې تقریبا 6000 دکانونه په ګودامونو کې یا نور بازار اولډ نیو ټول 6000 دکانونه وو. په 6000 دکانونو کې یو دکان هم داسې نه و چې په هغه کې مختلف بزنس نه وای. ما چې سروې وکړه صرف دا و چې خلک هلته کې په پراپرټي باندې نه پوهېدل چې یاره پلاټ څه ته وایي 5 مرلې 10 مرلې. نو ما یو افیس کې دا وکړلو. ما بزنس شروع کړو 2006 کې. په د پښتونخوا کې هم دا شی ډېر زیات کم و په هغه ټایم کې. په لاهور کې اسلام آباد کې یا پنډۍ کې کېدلو. نو ما ځان سره ډېر نوجوانان شامل کړل او دا کار ما شروع کړلو. نن د الله تعالی فضل دی چې د موږ سره تقریبا په پېښور کې موږ 30 پروجیکټس دي چې په هغه کې د موږ سره تقریبا د 2000 نه زیات امپلای کار کوي. د موږ سره کنسټرکشن یو غټ فیلډ دی چې په هغه کې د موږ سره ډېر زیات خلک دي. د هغې نه علاوه موږ داسې دي چې هاسپیټل په طرف باندې لاړلو. هغه کې موږ سره خلکو علاج هم کېږي او خلکو ته روزګار هم موږ ورکړی دی. په سره سره ډاکټر ته موږ ټریننګ ورکوو. خو دا هم دی چې موږ په لږ ټایم کې ډېر ترقي وکړه. دا موږ نه کوو بلکې خلک یې کوي. خو ما یو کار کړی و چې لکه ما هسې کار نه کوله چې بس زه به لیوانۍ راووتم کار مې شروع کړی و. نه، ما یو ویژن و، ټارګېټ مې و چې یاره دا کار نه ماته دې زه رسوم. ما هر یو پروجیکټ شارټ کټ باندې نه کړی. هر پروجیکټ ته ما 5-6 سال پلانینګ کړی، منصوبه مې جوړه کړې وه. بیا به چې کله ما یوه منصوبه جوړه کړه هغې ته بیا ما دا نه کتل چې باران دی، ورځ ده، شپه ده، دا به وشي که به نه شي. ما به هغې پر بیا کمپلیټ محنت کولو. ما چې کله د هسپتال جوړولو په 2010 کې ما فیصله وکړه چې په 2020 کې به زما هسپیټل وي. دې پروجیکټ ته معلوم ورکړی و 2020 چې ما کله محنت وکړو د الله تعالی فضل و چې هغه پروجیکټ ما په 2019 کې کمپلیټ کړلو. نو زه ټول نوجوانو دا خبره کوم چې دلته کې بعضې خلک دا مایوسي کوي چې یاره ما ښه تعلیم نه دی، ما پلار افسر نه دی، ما پلار بیروکریټ نه دی، زه څه نه شم کولی. زه د کومې سیمې څخه چې ما ټول خلک پېژني چې ټول نه پسمانده علاقې سره یم. فیملی بیکګراونډ ما نه بیروکریټ شته، نه سیاستدان شته، نه بزنسمین شته. په غونډه فیملی کې نه، په ټول قوم کې نشته چې زه دا ووایم. ټول قوم کې نشته. لکه تقریبا 40,000 آبادي 50,000 آبادي کې داسې څوک نشته دی چې موږ وایو چې یاره یا سیاستدانان دي پکې، یا بیروکریټ دي پکې، یا غټ بزنسمین دي پکې. خو ما دا و چې زه به لکه محنت کوم انشاءالله یو مقام ته به ځان هم رسوم او د خپل قوم علاقه سیمې دا به هم رسوم. خو دا چې کوم مایوسه نوجوان دی دې له به زه دا امید ورکوم چې یاره تاسو ډېر څه کولی شئ که تاسو محنت وکړئ. صحیح. ته راته وایي چې دا میډیکل شعبه چې کوم ده، چونکې تاسو خو یو طرف ته پراپرټي په سیسټم کې مارکیټینګ کې انوالو وئ، او د میډیکل ته سوچ څنګه راغی؟ دغه سوچ فکر څنګه جوړ شو؟ اصل کې دلته کې چې موږ سوچ وکړلو، دلته کې یا سرکاري ادارې دي چې هغه ته خلک کم ځي، هسپتالونه، یا پرایویټ هغه دي چې ډېر د خلکو د وس نه بهر دي. ما دا سوچ وکړو چې د دې په منځ کې یو داسې شی پکار چې غریب کس هم علاج کولی شي، مالداره کس هم کولی شي. معیاري علاج هم پکې او غریب پکې هم علاج کولی شي. موږ دا سوچ اول دا شروع کړو چې موږ یو بلډ بینک جوړ کړو. بیا چې موږ سوچ وکړو چې بلډ بینک سره خو ډېر هر څه لګي. بیا به موږ چې کومه سپیشلټي رانیول نو یوه سپیشلټي نه کېدله. موږ دا کوشش وکړو چې موږ به یو غټ اداره جوړه کړو، په هغه اداره کې به ټول هر څه اویلیبل وي. او په هغه کې موږ مقصد دا نه چې موږ پکې بزنس وکړو. موږ چونکې الله تعالی فضل دی بزنس نور روان دي، ښه کنسټرکشن شته، پراپرټي شته. نو دې وجې نه موږ دا سوچ وکړو چې په دې کې به د هغو خلکو موږ علاج کوو چې کوم خلک غریب خلک دي. نو دې وجې نه لکه ما یو سوچ وکړلو چې په دې هغه کې د ثواب لپاره خلک ډېر کارونه کوي. جوماتونه جوړوي ښه ډېر دي، مدرسې جوړوي ښه ډېر دي، خلک ټوبیل کوي ښه ډېر دي. خو ثواب کار دا هم دی چې سړی یوه ښه هسپتال جوړ کړي، ځکه داسې مریضان په تکلیف باندې وي، په مشکلاتو باندې وي. تاسو که ډایټس سپیشل وګورئ، که د کینسر وګورئ، که د شوګر وګورئ، که هغه د زنانو مسلې تاسو وګورئ، نو غریب خلک دا نشي کولی. هغه ته مشکلات دي، پاکې اویرنس نه وي. نو دې لپاره موږ افریدي میډیکل کمپلیکس جوړ کړو، بیا AMC فاونډیشن جوړ کړو، بیا موږ په مختلفو علاقو کې پری میډیکل کیمپ کوو. هلته موږ مقصد دا دی کیمپ چې په خلکو کې موږ اویرنس راولو. تاسو دا خبره هم چې وکړم چې موږ تقریبا 11,000 فری ریکارډ موجود، د موږ سره ډیټا موجود اوپن هارت سرجري کړی. دا په یو سرکاري هسپیټل کې نه شوی، دا په یو پرایویټ هسپیټل کې نه شوی. خو موږ زیات دا کوشش دی چې موږ ډېر څه په میډیا رانه بالکل موږ د خلکو عملي خدمت وکړو. داسې نور پیشنټ دي موږ چې هغه ډایډس پیشنټ دي چې هغه تقریبا
ډېر ټایم نه موږ دغه کوشش کوو چې خیر راجو کوو دا چې ګایني پیشنټ دي خلکو غربت دی خلکو ته مسایل دي نو ما دا کوشش کړی دی اوس ته موږ بل هاسپیټل هم تیار شو پېښور میډیکل کمپلیکس ما اکثر دا خبره کوي خلک چې په هاسپیټل کې روپۍ نشته نو تاسو دویم ولې جوړ کړلو نو زه دا خبره کوم چې ما اوس رسېږي زه به په خیبر پښتونخوا کې 20 هاسپیټل جوړوم چې ما څومره وس کېږي زه به تعلیمي ادارې او صحت ادارې دا انتهایی ضروري دي او معیاري ادارې پکار دي او دا بزنس نه پکار زه یم چې کم سړی سکول کالج یونیورسيټي او هسپتال بزنس ته جوړوي یا جومات جوړوي یا مدرسه دا شپږ هغه دي چې دا بزنس پر نه دي پکار چې انسان بزنس په بل څه کې وکړي په دې کې پکار دی چې خلکو خیال وساتل شي او د خلکو خدمت وکړي شي صحیح خپل علاقه څنګه تاسو وایي چې زه پسمانده علاقې سره تعلق ساتم خیبر نه ستاسو تعلق دی نو هغه علاقې دپاره په موجوده ګراوند باندې څه کړي څه داسې ما خپل کوشش وي ما زه په تیرا کې چې ما کومه علاقه و تیرا تخته کې نو په هغې کې موږ سکول سټارټ کړی و او اوس پکې یو بل کې سکول دی پکې ما په جناکو سکول په یو ټایم کې سټارټ کړی و چونکې بیا هلته کې هغه کلچر او رسم و رواج او حالاتو وجه نه بیا بند شولو نو هلته کې موږ خپل کوشش کوو که تیرا میدان دی که هغه نور علاقې دي همدغه شانتې موږ چې کومه خپله سیمه بازګړه ده موږ پکې خپل کوشش کوو نن هم سهار پکې موږ یو پروګرام و زه چونکې پاتې شوم چې هلته کې موږ د یو ټوبیل افتتاح کوله یا د ګورنمنټ سره کومې یا نور ادارې دي یو سره موږ دا کوشش کوو چې یاره د خپل علاقې خدمت وکړو اوس هم کې موږ سکول جاري دی نور کوشش موږ دی چې هلته کې کم صحت کې یا په تعلیم کې کم کارم کېږي موږ خپل هیلپ کوو دور زه مخکې انګلیش لنګویج کې سټوډنټ وو نو هغه کې موږ 100 سټوډنټ سپانسر کړل دغه شانتې موږ تقریبا 300 سټوډنټ دي چې موږ سپانسر کړي دي او په دې کې څه کسان ډېر مخکې لاړل او څه اوس هم روان دي نو ما دا کوشش دی چې موږ خپل علاقې له خدمت وکړو سپیشلی چې کوم د خیبر ضلع ده په کې جمرود دی لنډ کوتل دی باړه او تیرا چې په هغه کې موږ د خلکو خدمت وکړو او ټول نه ښه کار موږ دا کړی چې لکه موږ په منشیاتو باندې ډېر سیمینار وکړل په منشیاتو باندې مختلف ګیمونه کرکټ والیبال فوټبال ټورنمنټ موږ بس نو په هغه کې موږ د ماشومانو نه دا هلک اخلو چې تاسو په خپله نشه نه کوئ نشې کاروبار به نه کوئ نو هغه لکه سګرټ دي یا آیس دي یا هیروین دي یا چرس دي موږ باقاعده هغه نه هلک اخلو چې تاسو باید موږ سره قسم وکړئ چې تاسو به دا کاروبار هم نه کوئ تاسو باید د دې په طرف خپله نشې هم نه کوئ نو هغه موږ ډېر کامیاب روان دی په سکولونو کې کالجونو کې او په ګراوندونو کې موږ سره خلک وعدې کوي ما سره بیا ماشومان میلاو شي دا خبره کوي چې سرجي تا سره کومه وعده موږ کړې په هغه پابند یو نو زه ډېر زیات خوشحاله شم چې زه ټول نه پېژنم خو زما سره په بازار کې په ښار کې څوک میلاو شي پرون ما سره یو کس میلاو شو هغه ما ته ویل زه پرایویټ سکول کې ټیچر یم تاسو سره چې ما کومه 5 سال مخکې وعده کړې او زه په هغه وعده پابند یم چې ما هېڅ هغه نه دي کړي نشه ښه جي دا راته وایي چې مطلب په پښتونخوا کې ډېر خلک ډېر کاروباري خلک هم پریشانه هم دي چې یاره دلته موږ ته مسلې مسایل دي نو بیا هغه خپل کاروبار بل صوبې ته یا بهر ته خپل کاروبار ډېر خلکو یو مړو ډېر خلک وړي هم لګیا دي او ډېر خلک دلته مشته هم دي هغه په دې خپل ډاډ باندې ولاړ دي څه مشکلات دي څه ستونزې دي تاسو ته څه قسمه ستونزې راغلي اصل کې مشکلات خو شته دا خبره ټیک ده او داسې مشکل دپاره دا نه دی پکار چې یو بزنسمن وایي چې بس ما ته مشکل دي زه خپله علاقه پرېږدم ما خپل دا چې نه مشکل به وي خو موږ به د خلکو مشکل کې نه پرېږدو که یو بزنسمن ته مشکلات شته نو غریب سړي ته به څومره مشکلات وي که موږ د روزګار بلې سیمې ته یوسو بزنس هر ځای کې پکار دی زه د دې مخالفت نه کوم خو ضروري خبره دا وه چې موږ په خیبر پښتونخوا کې بزنس وکړو ما سره په دې کې ډېر خلک اختلاف لري چې یاره تاسو کوم عمره بزنس کوئ دا په کراچۍ لاهور اسلام آباد کې ولې نه یا بعضې خلک وایي چې دا بهر ملک کې ولې نه دلته کې موږ چې کوم پروجیکټ روان دي موږ دا یو پروجیکټ په بله علاقه کې وکړو موږ ته ډېره ګټه ده خو دلته موږ چې کوم خلک دي دا زموږ په روزګار دي دوی ته د فایده و که هغه هسپتال دی که هغه سکول دی که هغه کالج دی که هغه نور کاروبار دی نو دلته خلکو ته موږ سره ډېر زیات خلک په روزګار باندې دي که موږ دا وغواړو چې موږ خپلو مازو ته ګورو یا خپلو خواهشاتو ته ګورو نو دا خلک بیا نور پسمانده پاتې کېږي نو پکار دی چې موږ خیبر پښتونخوا ته د بهر نه انویسټمنټ راولو موږ خیبر پښتونخوا ته ټوریزم راولو دا سیمه دا علاقه بدقسمتي ده دا مشهوره په ټیرریزم ده حالانکه دا په کار په ټوریزم ده ما په هر سیمه کې په هر سیمینار کې دا خبره کړې چې خیبر پښتونخوا مشهوره په ټیرریزم ده موږ به راولو ټوریزم ته په دې باندې کار پکار دی یو پروجیکټ پښتنو ته پکار دی چې دا
موږ د ټیرریزم په ځای باندې ټوریزم ته کوو، که هغه سوات دی، که هغه دیر دی، که هغه چترال دی، که هغه وزیرستان دی، که هغه تیرا ده، که هغه ورغسي دي. دلته هر څه شته. دلته کې دومره مدنیات شته چې موږ په سونه د بره وده کېږو په نهاره، موږ په ګوړ د بره وده کېږو په نهاره، موږ نه لاندې ځمکه نه لاندې کویله شته، دلته هر یو معدنیات شته. خو موږ بیا چې کله شپه شي نهاره وده کېږو، ځکه چې د موږ سره ټکنالوژي نشته، د موږ سره ویژن نشته، د موږ سره صرف دا چې بس پښتون به ځي چوکیدار به وي، پښتون به ځي بهر ملک ډریور به وي. که موږ لږ کېناستو راسره جرګه مرکه مرسته وکړه، په خبره هم ځان پوه کړو. دلته ډېر څه شته، که هغه باجوړ دی، که هغه مومند دی، که چترال دی، که سوات دی، که شمالي وزیرستان دی، که جنوبي وزیرستان دی، داسې یو علاقه نشته چې په هغه ځای کې څه نسته شته نه. بدقسمتي دا و چې کوم کاروباري خلک دي هغو ته هم بهر لاړ شي، چې کوم دلته کې غریب خلک ناست دي دا هم څوک نه فیسیلیټیټ کوي. نو ډېره زیاته د وسایلو نه مالامال صوبه ده او په دې کې موږ نهار وده کېږو، د موږ ډېره بدقسمتي ده. صحیح. سیاست ته مو کله داسې انټري کړې ده، ولې مو کړې ده؟ زه په تم کلاس کې وم، نو په دې باړه کې یو پروګرام و، د مشتاق صاحب سینیټر په هغه ټایم کې د سټوډنټ ناظم اعلی و. نو په 8 کلاس کې زه په اول ځل زه ملاو شوم او زه په اسلامي جمعیت طلبه کې شامل شوم د اتم نه. بیا په لسم چې ما کله وکړو په کالج کې زه ولایت د کالج د اسلامي جمعیت طلبه ناظم وم. نو د هغه ټیم نه وخت تر اوسه پورې زه د جمعه اسلامي سره وابسته یم. موږ ټوله فیملي د جمعه اسلامي سره وابسته ده. ما په 2019 کې د جمعه اسلامي په ټیکټ باندې الیکشن هم کړی و، خپلې سیمې نه او خلکو ما ته ډېر زیات مینه او محبت موږ ته راکړی و. نو زه په خپله باندې د ډېر ټایم نه جمعه اسلامي سره وابسته یم. صحیح دي. خلک سیاست مدار چې دی اوس هغې ته ډېر داسې په ښه نظر نه ګوري، د ملک حالاتو د وجې، د غربت د وجې، د فیصلو د وجې. نو آیا په دې وخت کې تاسو څه سوچ، څه ویژن لرئ؟ دا خبره ټیک ده. زه دا خبره کوم چې پاکستان کې سیاسي جماعتونه د نشت برابر دي، ځکه چې دا سیاسي ګوندونه نه دي چې په دې کې یو غریب سړي ته مخکې موقع نه میلاویږي. دا خو پلار دی، بیا پسې زوی شي، بیا پسې نواسي شي، دا د دوی پراپرټي دي. خو دا مالداره خلک چې کوم دي، د سرمایه‌داره چې کوم دي، که هغه د قوم پرستۍ په نوم دي، که هغه د مذهب په نوم باندې دي، که هغه نور د سیکولر په نوم باندې، د دوی صرف خپلو بچو غم دی، د غریب سړي د بچو غم نه کوي. نو از دې وجې نه عوام د دوی نه نفرت کوي. دوی تاسو وګورئ، که هغه د هر ګوندوالۍ که مذهب دی که قوم پرست دی، نو نیکه به یې وي، پلار به یې وي، زوی به یې وي، لمسی به یې وي. دوی د خپل کور نه اقتدار نه وباسي. دویم دا د په غټ لیول باندې بیا خپله کې رسه میلاو دي. زه اکثر دا خبره کوم چې تاسو د لاندې کم خلک یې، تاسو د خپل تعلقات مه خرابوئ د سیاستدانو دپاره. تاسو د دوی په تیاره کې پسې مه ځئ. تاسو وګورئ چې یاره په دې سیمه کې ما ته څوک خدمت کوي. اوس د پاکستان حکمران د خپلو بچو غم کوي. صرف غریب خلک یو چې د خپلو بچو غم نه کوي، د پردو دپاره زنده‌باد مرده‌باد وایي. نو بالکل دا چې کوم خلک مویسته شوي دي په دې 75 سال کې دوی ته څه میلاو نه شول. هغه تعلیمي ادارې دي څه ترکیب کې ونه شوله، د دوی په پیسو کې اضافه کېږي او غریب سړی ورځ په ورځ باندې غریب کېږي. نو زه خو وایم چې لکه دا اوس هم غلط کار کوي چې په دې پارټو پسې خلک ځي. صحیح. ستاسو مخکې څه اراده ده؟ موږ خو دا چې موږ داسې یو پارټي ده چې هغه د چا نه ده، نه د قومي قوم پرستۍ پارټي ده، نه د علاقې ده، نه لساني پارټي ده، بلکې یو جمهوري سیسټم دی. پکې کله یو امیر راشي، کله یو صدر راشي، کله یو پکې چینجنګ پکې کېږي په پاکستان کې. کله پکې امیر د کراچي وي، کله د لاهور وي، کله د اوس پکې د دیر دی، سبا پکې د بل ځای راځي. نو چونکې موږ د دې پارټۍ سره یو، نو د پارټۍ چې کومه فیصله وکړي علاقې لپاره، د سیمې لپاره، خو د موږ چې کوم هلې ځلې دي دا به چې د الیکشن پورې نه وي، دا به د پارټۍ پورې نه وي. موږ د قومیت نه بالاتر خدمت کوو، موږ د مذهب نه بالاتر کوو. دا چې لکه مثلا د ما په علاقه کې یو کس دی، هغه عیسائی دی، خو هغه خدمت پکار دی. ما په علاقه کې سیک برادري دی، هغه خدمت پکار دی. ما په علاقه کې یو بل مسلک والا دی، مذهب والا دی، د انسانیت خدمت پکار دی چې موږ د انسانیت خدمت وکړو. نو بیا به د علاقه او د سیمه ترقي کې یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا موږ ته ښودلي دي چې تاسو په علاقه کې د خپلو خلکو خدمت کوئ، تاسو د مذهب نه بالاتر خدمت کوئ. سمه ده. پېښور میډیکل کمپلیکس چې کوم دی دا کله نه
د دې باقاعده پرانیسته کېږي او دا به کم سروسز ورکوي؟ څنګه چې تاسو موږ د افریدي میډیکل کمپلیکس دی ډېر غټ هاسپیټل دی او په خیبر پښتونخوا کې چې کم A کیټګري هاسپیټل دی سرور هاسپیټل دی پاکې موږ یو دغه شانتې پېښور میډیکل کمپلیکس د افریدي میډیکل کمپلیکس نه ډېر غټ دی. په دې کې به ټول هغه چې کوم په انساني ضرورت دي که هغه په هغه کې ایمرجنسي ده که هغه کې ګایني دی که په هغه کې مطلب جنرال یو پوره یو سیستم بالکل پوره یو سیستم به انشاءالله او موږ دا کوشش دی چې په نوي کال شروع کې موږ د دې افتتاح وکړو انشاءالله. صحیح دي. خپل سیمه کې داسې د صحت حوالې سره څه داسې پلین لرئ داسې چې هلته خپله علاقه کې دا چې کوم هلته کې دور دراز علاقې نه سړی راځي هغه دي لکه ما خبر وکړه بازار څخه خیال کې یو هاسپیټل دی موږ کوشش وکړو چې د بلې ادارې سره روان شوی دی. مهربان کلي کې یو تیرا کې یو ډسپنسري دی، میدان کې یو هسپتال دی، بازګاډه کې یو هسپتال دی، ډوګر هاسپیټل دی، جامرود هسپتال دی، لنډ کوتل دی. د ګورنمنټ سره موږ مختلف ټایم باندې په دې کې په رابطه کې یو مختلف ادارو سره په رابطه کې یو موږ کوشش دی چې د خپل علاقې موږ د خدمت جاري وساتو. هغه ځوانان د پاره مو څه داسې ذهن کې څه فکر شته څه داسې زه چې کوم د قبایلي سیمې څومره نوجوانان دي د خیبر پښتونخوا دي یا د ضلع خیبر دي زه یې دا اپیل کوم چې تاسو مایوسه کېږئ مه تاسو دې ته مه ګورئ چې یاره ګورنمنټ په کوم طرف روان دی، تاسو دې ته مه ګورئ چې مشکلات دي بلکې تاسو هر څه کولی شئ که تاسو خپل محنت جاري وساتو او شارټ کټ مه خپلوئ ځان ته د زندګۍ یو ویژن جوړ کړئ یو پلانینګ جوړ کړئ او په هغه باندې مخکې لاړ شو. او دا دی چې ستاسو په علاقه کې داسې خلک وي چې هغه مایوسه وي چې ماته روزګار نه ملاویږي، څوک وایي چې ماته تعلیم نه ملاویږي، نو دا سټرګل به نه پرېږدئ، کوشش به نه کوئ چې کم ملکونه کم قومونه کوشش وکړي هغه مخکې تللی شي او چې کم خلک ځان ته شارټ کټ پیریډ جوړ کړي نو هغه وروسته درومي. زه تاسو ته یوه خبره کوم ما نه چا تپوس وکړو چې تا کوم پروجیکټ روان دی دا څومره ټایم دپاره انسان عمر خو شپېته اویا کاله وي نو ته دومره غټ پروجیکټونه ولې دا پلان منصوبې جوړوې؟ هغه ته ما یو خبره وکړه چې ما پروجیکټ 200 ایئر دپاره دی 200 سال دپاره قومونه په شارټ کټ نه جوړېږي، قومونه ډېر کالونو کې جوړېږي. نو موږ چې دا سوچ نه کوو چې یاره ما ځان دپاره نه د قوم د بچو دپاره چې موږ داسې منصوبې جوړ کړو چې هغه طویل مدت دپاره وي د لنډ دپاره نه وي. نو زه خپل نوجوانانو ته دا اپیل کوم چې تاسو مایوسه کېږئ ما خپل محنت جاري وساتئ که هغه په تعلیم کې دی که هغه په سپورټس کې دی که هغه په ایجوکیشن کې دی او که هغه په روزګار کې دی. صحیح. مخکې څنګه تاسو په خبرو کې ذکر وکړو چې را روان هم اراده ده ستاسو الیکشن کولو نو سم ستاسو یو خو د پارټۍ منشور یو انسان د خپل حلقې په خپل ایشوز مسایل وګوري هغه چې کوم دی نو باقاعده وټاکي چې دا زما کوم ترجیحاتي بنیادونو باندې ایمرجنسي بنیادونو باندې دا کارونه وکړو هغه څه دي چې په هغې په بنیاد باندې به تاسو مخکې الیکشن کوئ؟ ما ته چې کومه علاقه ده په هغه کې کوم کږي خیل جامرود دی، کمبرخیل دی، پکې یو کوم یو ملکدین خیل دی، یو کوم سپی، یو کوم کمرخیل دی. ما دا کوشش دی چې دلته کوم نوجوان دی دا زه راوباسم دا نوجوان که هغه په سپورټس کې دی که هغه په تعلیم کې دی او که هغه په روزګار کې دی. زه دلته یو روډ میپ ورکوم د نوجوان ته چې کوم منظر شوی. دویم دلته تعلیمي ادارې دي چې هغه په دهشتګردۍ کې متاثره شوي بدقسمتي چې تر اوسه پورې جوړې نه شولې زه په دې تعلیمي ادارو کار وکړم. دریم دلته کې د جینکو د تعلیم ډېره غټه مسله ده د لوړو سیمو کې. زه وایم چې لکه څنګه هلکانو ته حق حاصل دی چې جینکې هم دلته کې تعلیم حاصل کړي. هلته کې سکول نشته، جینکو کالج نشته، یونیورسټي غټه خبره ده. ما دا هم کوشش دی چې زه دوی لپاره داسې ذرایع ولټوم چې په هغه باندې دوی خپل روزګار وکړي دوی مخکې لاړ شي. وسره دی چې په دې سیمه کې ډېر خلک ماشومان نوجوانان تر مشرانو پورې دا د نشو نه متاثره شوي دي چې د دې لپاره موږ اویرنس وکړو د حکومتي سطح باندې او دا واپس بیا موږ خپله زندګۍ ته راولو دا خلک. صحیح. دا راته ووایي چې مطلب ستاسو خپل څومره وخت تیر شو څومره عرصه تیره شوه آیا تاسو مطمئن یې چې را کوم سوچ یا فکر تاسو کړی و هغه ټارګټ پوره شوی دی یا مخکې تک شته دی؟ نه دا دی چې هر انسان دی چې زه مخکې لاړ شم خپله علاقه مخکې بوځم نو دا کوشش وي. ما خپله اوس تقریبا دا خواهش دی چې اوس ما کوم نوی پروجیکټ روان دی افریدي میډیکل کالج کار پې شروع دی. زه کالج جوړوم انشاءالله که نه بعد بیا زموږ یونیورسټي وي. ورسره دا دی چې د نوجوانانو لپاره ما داسې پروجیکټونه په ذهن کې شته چې زه دوی لپاره وکړم چې په هغې سره د موږ د قبایلي سیمې خصوصا د خیبر نوجوان مخکې لاړ شي. صحیح. تاسو چې کوم علاقې سره تعلق ساتئ دا ایریا پسمانده هم د خو ورسره چې کوم دی نو
دشمنیان ترفګنیان هم ډېرې زیاتې دي، نو آیا د هغې د په اصلاحینې یا د سولې صلاحي دپاره څه داسې ګامونه پورته کوئ یا داسې څه مصالحتي سیسټم شته ستاسو پکې څه هیلپ کوئ، څنګه مخکې پروسس کوئ؟ زه خو اوس هم ما خبره چې کوم خلک کار وي نو ډېره غټه مسله وه چې جرګه مرکه وکړله او روان یو پکې. دلته کې چې په قوم کې خیل کې جرګه کېږي یا پاکا خیل، کمبار خیل، ملګین خیل، زخا خیل، قمر خیل، شلوبار، سیپای په کم قوم کې جرګه وي نو موږ دلته موږ د کوشش وي چې مسله جوړه نه شي، که کوګونو په منځ کې وي که د افرادو په منځ کې وي. نو زه او موږ ټول ملګري هر وخت بالکل پندې کې مصروف چې جرګې مرکې کوي. موږ پکې د نورو پارټو مدد اخلو، دا نه وایو چې د پارټۍ دی د بله پارټۍ جرګه یې موږ یې حمایت کوو که موږ مثلا مدد کوو. نو موږ په د خپل علاقه کې ډېر ښه کوشش دی دې حوالې سره او د دې سره ډېر دښمنۍ کمې شولې. صحیح. تاسو کوم علاقې سره تعلق ساتئ نو چونکې هغه یو طرف ته زرخیزه خاوره هم ده چې ادبي خلک هم دلته ډېر موجود دي. آیا د ادب د لارې چونکې ادب زموږ دلته پښتو ده نو آیا د هغه خلکو دپاره څه کړي دي یا څه داسې ارادې لرئ داسې؟ زه په دې باندې زه ډېر زیات ما ته خفګان کېږي چې کله زه د پښتو ادب ته وګورم. زه یم چې د پښتنو کوم کلچر دی دا پکار چې موږ ژوندی وساتو. د عربو کلچر ژوندی دی، د سیند کلچر ژوندی دی، د پنجابي کلچر ژوندی دی، د ټولو دنیا کلچر شته ژوندی وساتلو. یو پښتانه چې موږ لکه پرېښودلو هغه داسې دی چې لکه زه اکثر په دې باندې اختلاف نه خلکو ساتم د مذهبي ګوندونو سره ما خپله تعلق دی. زه هغو ته هم د خبره کوم چې د کلچر تاسو ما چېړئ، د کلچر پکار دی. د پښتو د ادب د شاعر قدر پکار دی. موږ سره حمزه بابا پاتې شوی، خاطر افریدي دی، داسې اوس ډېر موجوده ډېر زرخیزه علاقه ده او سهیل افریدي پاتې شوی. زه اوس هم یم چې خیبر د ټولو نه غټه د شاعران خیبر کې دي، که هغه باډۍ دی، که جامرود دی، که لنډي کوتل دی، که تیره دی. زه په ټایم باندې ما د INP د مشرانو سم په دې رابطه کړې او اوس د نن نه میاشت مخکې زه د باچا خان ټرست والا سره ناست وم چې تاسو په دې باندې له کار وکړئ، موږ به تاسو کې هیلپ وکړو. په ذاتي توګه باندې زه خپله باندې د شاعر ډېر قدر کوم د پښتو د ادب. خو زه یم چې په کار دی چې په دې دپاره اکیډمي جوړه شي. په دې حیات آباد کې پلانټ یې هم شته دی، ما څه کار روان کړی هم و. د هغې نه علاوه په جامرود کې چې کله د کلیزه وي، د خاطر افریدي، د حمزه نومونو کې شرکت کوو. خو لږ نور کار هم په کار دی، ډېر کم دی. ټول قومونه خپل کلچر ثقافت ژوندی وساتلو. یو موږ یو چې موږ سره خپل کلچر د پښتنو لاندې روان دی، موږ بدقسمتي ده. سره چې کوم د پښتو شاعران دي چې هغو کوم مالي مشکلات وي یا د هغو کتاب چاپ کول وي یا د هغو مشاعره وي، پکار دی چې موږ ټول خلک ته هغو مدد وکړو. ستاسو یو جهان مننه کوم ودان تاسو خپل قیمتي وخت مو مهرباني. قدرمنو کتونکو دا را سره چې کوم دی نو تاسو شاهجهان افریدي صاحب خبرې واورېدې او یقینا د دې د ژوند ټول چې کوم یو سلسله وه، یو پړاو، یو وتار چړاو، ټول د دې سوچ ویژن هغه ټول چې کوم دی تاسو واورېده. امید لرم چې دغسې په نور پروګرامونو کې به داسې هغه خلک چې د دې خاورې د دې وطن د ترقۍ دپاره خپلې هڅې کوي په دې پروګرام کې به شرکت کوي. ملاویږو به انشاءالله نور پروګرامونو کې. اجازت غواړم د الله په امان.